د اسلامي امارت د واک ته رسېدو څلورمه کلیزه نن په میدان وردګ ولایت کې د یو لړ شانداره مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. په دې مراسمو کې د میدان وردګ والي امنیه قمندان، یو شمېر ولایتي مسؤلینو، مجاهدینو، سپینږیرو، ځوانانو او د ولایت اوسیدونکو ګډون کړی و. د اطلاعات او فرهنګ رئیس په خپلې وینا کې د افغانستان د ملت د میړانې یادونه وکړه او ویل چې افغانانو د تیرو کلونو په اوږدو کې د بهرنیانو د یرغلونو پر وړاندې زړورتیا ښودلې ده. افغانستان کله یو اړخه د انقلابونو کور ده، له بل اړخه د غازیانو، اتلانو، قهرمانانو د هغو خلکو کور ده چې له وخته د پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام په قدم یې کوي. ورونو، افغانستان کې درې واره انګریزانو شکست خوړلی ده او په هر وار کې په بې شرمانه توګه وتلی دي. په بل قدم کې چې د موږ تاسې یاد د روسانو شکست وخوړ، پنځم قدم کې الحمدلله ثم الحمدلله دغو ذلیلو اشغالګرو ورسره غلامانو شکست وخوړ. د دې ولایت د علماو د شورا رئیس څرګنده کړه چې د اسلامي امارت په راتګ سره امنیت ټینګ شوی او د ظلم دوره پای ته رسیدلې ده. اوس الحمدلله ظلم نشته، ناموس د افغانانو خوندي ده، عقیده د افغانستان د مسلمانانو خوندي ده، مال د افغانستان د مسلمانانو خوندي ده، چور او چپاول نشته، غصب نشته. هغه څه چې وړاندې ولیدل دلته به د دولتي املاک او دولتي ځمکې دا به چا نیول؟ دا اوس د غصب کمیسیون اسلامي امارت جوړ کړی او راګرځوي. دا غصبونه چا کړي وو؟ دا دغو تیرو چارواکو کړي وو. هغه غصب او ظلم اوس نشته، رشوت خوري نشته، غلول نشته، په چا باندې ظلم نشته. د جزیې نه انکار نه کوو، یو جزي یو چېرته به یو څوک څه کوي له هغه نه به موږ نه یو خبر، خو که موږ ورنه خبر سو د یوه جزیې پوښتنه هم کوو، دا خبره هم رښتینې کړې ده او دا رښتینې کوو، نو دا یو لوی انعام ده، سرتاسري امن ده. یو بل دینی عالم د تیرې ادارې پر کړنو نیوکه وکړه او هغه د اسلامي اصولو خلاف وبلل. وایي داسې پالیسي په ملک او افغانستان کې ترویج کا، تاسو خیال کوئ؟ وایي داسې څوک ترویج کا چې شکلا او رنګا افغانان وي، فکرا امریکایان وي. سبحان الله، شکل یې د افغان وي، رنګ یې د افغان وي، خو نظر یې د امریکې وي. د امریکې نظر څه معنا؟ که زنا کوله پروا نه لري، که سود خوړه پروا نه لري، که رشوت خوړه پروا نه لري، که په هر نوع فساد کې دخیل و پروا نه لري، چې د خدای نه باغي و پروا نه لري، د پیغمبر نه لري و پروا نه لري. نو موږ دا غواړو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ په هر سیمه کې، په هر ملک کې، په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ او په هر حوزه کې داسې خلک وروزي چې صورتاً، شکلاً، لوناً او رنګاً افغانان وي، عملاً، عقیدتاً او سیرتاً، ثقافتاً امریکایان وي. د دې مراسمو په لړ کې پوځي او سپورتي نندارې هم وړاندې شوې. زار مو کړله تا تنکی ځوانی بیرغه ورپا، سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغه ورپا، سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغه ورپا. ته زموږ ارمان د لا اله الا الله بیرغ، دنګ به اوسې ته د محمد رسول الله بیرغ، دنګ به اوسې ته د محمد رسول الله بیرغ. ولړزاوه بیا کفري نړۍ بیرغه ورپا، سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغه ورپا، ولړزاوه بیا کفري نړۍ بیرغه ورپا، سر پورته کوه د
خپلواکۍ بیرغ ورپا زار مو کړل تا تنکای ځواني بیرغ ورپا سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغ ورپا سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغ ورپا مونږ یو له ځوانیو درته تېر چې تا لوړ وساتو غمړو له خوښیو درته تېر چې تا لوړ وساتو موږ درته بښلې زندګۍ بیرغ ورپا سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغ ورپا زار مو کړېله دا تنکۍ ځوانۍ بیرغ ورپا سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغ ورپا زار مو کړېله دا تنکۍ ځوانۍ بیرغ ورپا سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغ ورپا سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغ ورپا د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت څلورمه کلیزه نن او پرون په ټول هیواد کې د شانداره مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه.